موږ د چا څخه خیرات نه غواړو. پاکستان له اسمانه رالوېدلی یو شی نه دی. پاکستان د 5 ورونو کور دی. هر قام پر خپله خاوره پروت دی. پنجابی پر خپله خاوره پروت دی، سندی پر خپله خاوره پروت دی، بلوچ پر خپله خاوره پروت دی، سرایکی پر خپله خاوره پروت دی، پښتون پر خپله خاوره پروت دی. دا خاوره لکه نواب صاحب چې وویل دا پر کاڼي کاڼي موږ ځله وهلي دي، پر کاڼي کاڼي موږ ځله خوږ کړي دي. عزیزانو نن ورځ بدله ده، پام مه کوئ. نواب صاحب چې کومه خبره وکړه د پاکستان د عدالتو څخه لاس پرېمینځئ، د پاکستان د عدالتو څخه ځان راټول کړئ. په خپل کلي کې زموږ خلک دا چې ناست دي دا چې ناست دي دا زموږ ججان دي، دا زموږ ججان دي. زموږ د وطن د نواب صاحب په عمر ځوان دی لیکن د وطن سپېژلی دی. دا خلک دا موږ خلک خدای ته به مخ کوو، ولس ته به شا کوو، د خپل کور کږې وږې به په دغه کوو، په مجلس حل کوو. په 6 میاشتو کې هره بدي خلاصېږي. دا عدالتونه چې پیسې د سلوټي وکیلان موږ خپل نظام جوړو، دا ولس پرې جوړوي. نواب صاحب د بنو د جرګې سره موږ لګیا شوي یو، دا زموږ د وطن ټولې شخړې. عزیزانو نن د پښتونخوا ملي پارټۍ سره خلک په چش ګیلهمند دي، خلک په دې ګیلهمند دي چې زه لګیا سم پولیټیکل ایجنټ صاحب پلانی شیطان پلانی منافق لګیا سم خلک په دې سره اخته کړم. دغه هم پښتونخوا ملي پارټۍ راشي چې کاکا پرېږدي دغه هم درانه ویښل جیم سره ورونه سي، پرېږده ګوجان وبادین سره ورونه سي، پرېږده سنځار پلانی سره ورونه سي. عزیزانو د پښتونخوا بله ګناه والله که سته، پښتونخوا دا فیصله کړې ده انشاءالله الرحمن چې ستاسې دعایي د خدای فضل به خامخا پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دغه پښتون ولس باچي، دا خاوره به د دې ولس په لاس کې، د دې ولس فیصلې به دا ولس کوي. موږ ته به څوک دغه نه کوي، بریتونه نه تاووي. پاکستان که څوک چلول غواړي د چلولو لاره یې دا ده د سړیتوب توبه وکاږي، راسې ګر توبه وکاږو، راسې ګر توبه وکاږو. نن دا ته په حیدرآباد کې څه حال دی، په کراچي کې څه حال دی، په سند کې څه حال دی، ګودامونه ډک دې شیان رسېدلي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، په جیلو یې منډي، وهي یې ټکوي. وطن دې نیولی دی، اوبه دې نیولې دي، ځنګلونه دې نیولې دي. زه دې د دنیا په یو ارزانه مزدور بدل کړی یم، زه نوره دا مزدوري نه کوم. زه د پاکستان په باچۍ کې څلورمه برخه غواړم، ستا پلار یې راکوي، ستا نیکه به یې راکوي، ستا ورنیکه به یې راکوي. زه خپله برخه غواړم، زه پښتون یم، زه پر خپله خاوره پروت یم، ما له چا سره هر وخت پر خپل وطن سر مات کړی یم. زه باچۍ غواړم، باچۍ محمود دپاره نه، باچۍ د نواب صاحب دپاره نه، باچۍ د اختر مینګل دپاره نه. دلته دوی لګیایي فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. زه دا نه کوم. که څوک پاکستان جوړول غواړي طریقه یې دا نه ده. نن هم ته لګیا یې په وزیرستان کې مړي کوي، نن هم ته لګیا یې په خیبر کې مړي کوي، نن هم ته لګیا یې په تیراک کې مړي کوي، نن هم ته لګیا یې په بلوچ کې مړي کوي، نن هم ته لګیا یې هر ځای مړي کوي. او بیا وایي چې راسه ټوپک کښېږده ما سره مجلس وکړه. دا د سړیتوب خبره نه ده. ما سره به دای مجلس کوي، د تیرا والا سره به دا وایي چې تیرا د افریدي ده، وزیر ته به وایي چې وزیرستان ستا دی، مسعود ته به وایي چې مسعود ستا دی، ژوب ته به وایي چې ژوبی ژوب ستا دی، پښین ته به وایي چې پښنګی پښین ستا دی. بیا راسته د ما سره مجلس وکړه، د سړیتوب مجلس را سره وکړه. داسې نه ده چې ته اسمانه راغلی، ته تر ما پر څه ښه یې، ستا کرامات څه دی، ته تر ما ښه لمونځ کولی سې، ته تر ما ښه یاسین شریف ویلی سې، ته تر ما ښه تبلیغ کولی سې، ته تر ما ښه اتڼ کولی سې، ته تر ما ښه ټک کولی سې، ته تر ما چیش کولی سې. بسکیانه چې ته به ما ته زه به ستا بادار یم، ته به زه به ستا مری یم. ما سره به کښېنې ما به انسان بولې، زه نور د بل چوپړ نه شم ولی. عزیزانو په موږ یې ګرد جهان جوړ کړئ، زموږ په مزدورۍ
موږ پر خپل وطن دغسې وکړو په سر یې دا راومنډله چې وروره دا د خدای د طرفه ده دا ستا نیستي دا ستا خواري دا غریبي دا د خدای د طرفه ده داسې نه ده عزیزانو خدای ظالم نه دی دلته علما ناست دي الله پاک وایي زه د هر سرکشه د رزق پوړولی یم بیا موږ ولې د لوږې مازدیګر راکښېنو بیا ولې روزګار نشته بیا ولې زما د بچي دپاره صحت پروګرام نشته بیا ولې په وطن کې ښه هسپتالونه نشته بیا ولې په بښنه کې ښه سکولونه نشته ته دا رنګه چلی یو ووټ په 90 کروڑ روپۍ عزیزان یو ووټ په 90 کروڑ روپۍ یو ووټ نه دوی دوه نه دي په 90 کروڑ روپۍ څو سکولونه جوړېږي په 90 کروڑ روپۍ څو هسپتالونه جوړېږي په 90 کروڑ د څو غریبانو ډوډۍ دغه کېږي موږ دا نه کوو موږ الله پاک پیدا کړی یو پر ډېر غني وطن یې پیدا کړی یو الله پاک غیرتي دی الله پاک غیرتي دی پښتون قام بلوچ قام غیرتمند قام دي هغو ته ډېر زورور دغه ورکړی دی دلای لاما مذهبي دغه دی د تیبت دی څلوېښت کاله کېږي 50 د ملکه تللی دی د دلای لاما ګرد آبادي په چین کې 50 لکه نه ده چین 2 اربه دی دلای لاما ورته وایي چې ما به نه زیری زه دا 50 لکه یم زما خپل دود دستور دی زما خپل مذهب دی زما خپل دغه ده د ما سره به ګزاره کوي چین 2 اربه دی بیا آخري چې مجلسونه یې سره وکړل دا یو ډېره هوښیاره خبره هغه وکړه یا ده وکړه چې وروره تر ازادۍ راکښته راسه چې مجلس سره و پاکستان که د ملک جوړول غواړي بلوچ دی پښتون دی سندای دی سرایکۍ دی که دی مجلس سره کوي less than independence تر ازادۍ لاندې څه شی غواړي راسه سره کښېنو دا ملک چلوو په خوشحالۍ چلو نه د چا خیرات غواړو نه د چا زکات غواړو نه د چا دغه کوو هیڅ چا څه نه غواړو چې خدای پاک زما په مځکه کې د بلوچ په مځکه کې د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړي دي دلته علما ناست دي د اقوام متحده قانون هم دا وایي د انسانیت قانون هم دا وایي قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق د هغه قام دی دا دونې ظالمان خلک په باچۍ نه پوهېږي په څونه بې عزتي په څونه تکلیف په څونه خواري افغانانو ته ملا تړلې ده نه عزت ساتي نه قیام پرېږدي نه ښځې پرېږدي سهار ماښام یې لارۍ ورته نیولي دي بې شرمه بې حیا خلک دي چې د افغانانو جنګ نه وای کړی ستا مور خو به روس پخوا نه برابر کړی افغانان ورته ودرېدل دا د ضیاءالحق خبره ده زما نه ده ضیاءالحق د دوی بابا دی دا د ضیاءالحق خبره ده ضیاءالحق پاکستان خلکو ته بیا ویل چې افغانان مه تنګوئ افغانانو سره کومک وکئ افغانان ول زموږ جنګ کوي افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي چې هغه په ټکور سو په لکونو شهیدان سو دلته رالو دلته هم ډېر خدمت وکئ د هر افغان که ازبک و که تاجک و که ترکمن و که فلاناو دویمه ژبه یې اردو یې زده کړه د لې سبق ووایه د لې زندګي وکړه بس بدې واخیستل پښتانه ته یې به ځئ تا کراچي کې ما نه پرېږدې په لاهور کې ما نه پرېږدې په حیدرآباد کې ما نه پرېږدې پر خپل کور مې نه پرېږدې خیر خدای دماغ یې خراب دی مه کوه خدای ته وګورئ پاکستان کاکو مه کوه زه له خوږ به کوو بیا به نو سره پیدا کولی وایي اسمان نړېدلی دی وزیر اعلی د پېښور خوارکۍ رالی کښېنستی د عمران خان د جیله سره غیب سړی نه دی د 4 کروڑو انسانانو نماینده دی الیکشن یې ګټلی دی وایي موږ به ګورنر راج ولګوو ته چې ګورنر راج ولګوې بیا به موږ ولسي راج ولګوو بیا ولکه به دې کوڅه کې یو راسته تېر شي څوک بیا به پښتانه خپلې کوڅې ونیسي
بیا به پښتانه خیبر ونیسي، بیا به پښتانه دیر ونیسي، بیا به پښتانه وزیرستان بند کړي، بیا به پښتانه ژوب ونیسي. ولکه یې په اسمان ولاړ دی په مځکه. لیونتوب به نه سره کوو، اوس هم ښه ولاړه ده. راسئ دا ملک وچلوو، په سړیتوب یې وچلوو. افغانستان به دې نه کوو. دی چا سره ملک په ښکنځلو، په نفرتونو، په مرګونو پر مخ نه ځي. ملک په انصاف پر مخ ځي، په انصاف. تیر هیر راسه انصاف وکړو، راسه غریب خلکو ته دلته په سوو انسانان دي. موږ هم چې وږي خلک که څه بږ یو. قرآن کریم وایي چې کاکا دا ستا په رزق کې د غریب سره کومک کوه. دا خبره زما یېره سوه. دا زموږ جنډې یې لګولې، یو ښاغلی ملګری بخت خوارکی بجلي ونیوی، رایله سو، شهید سو. د بخت د بچیانو، د بخت د کور چې تر څو یو بچا پر پښو درېږي، د تعلیم خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د کور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د لور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د بچیانو خرڅ هم پر پښتونخوا دی. د اسمانه یې موږ پیدا کوو که د مځکې پیدا کوو. مرګ خو نشي دغه کېدای. یو سړی قرباني کوي، یو سړی سهار ماښام دلته لیکل کوي، یو سړی سهار ماښام په یخ کې دغه کوي. دا هر یو د کام سپایي دی. بخت زه نه یم ورغلی، پاتاله به ورځم، دا حق لري. دا د پارټۍ فیصله ده. بخت خدای وبخښي، خدای بخښلی دی. غریب سړی و، واړه ماشومان یې پاتې شوي دي. د ده د کور ګرد خرڅ پښتني خرڅ، باچهي خرڅ نه. د ده د کور پښتني خرڅ، د ده د بچیانو تعلیم چې تر څو د بچیان لوڼې دي چې هر څه دي. انشاءالله پښتونخوا ملي پارټۍ به د بخت د کور خیال ساتي. انشاءالله بخت هر وخت